یو شتمن سړي د خپل کور له کړکۍ څخه د باندې کتل چې په یوه فقیر یې سترګې ولګېدې چې د نوموړي د کور مخکې د ډیران په کچره کې څه لټوي. شتمن له ځان سره وویل: شکر خدایه چې فقیر او بې وزله نه یم. په ډیران کې لالهان د فقیر په یوه لیوني سترګې ولګېدې چې د سړک په څنډو روان دی، له ځان سره اپلتې وایي. فقیر له ځان سره وویل: شکر خدایه چې لیونی نه یم. فقر او غریبي خو کوم غیب نه دی. د لیوني امبولانس ته ورپام شو چې د بیړنۍ ناروغ روغتون ته لیږدوي. له ځان سره یې وویل: شکر خدایه چې ناروغ نه یم. که هر څه یم په خپلو پښو خو روان یم. د ناروغ په روغتون کې په داسې جسد سترګې ولګېدې چې ساه یې ختلې وه او کورنۍ یې د تکفین په موخه د وروستي ځل لپاره کور ته لیږدوه. له ځان سره یې وویل: خدای شکر چې ژوندی یم، ناروغي به هم تېره شي. یوازې مړی و چې د شکر ادا کولو فرصت یې نه درلود. نتیجه: د دې لپاره چې د ژوند په قدر پوه شئ، کله ناکله روغتون، زندان او هدیرې ته سر ورښکاره کړئ، تر څو په خپل حال شکر وباسئ.